بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د خوبونو تعبیر په سلسله کې ان شاء الله یو ور بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن په دې ویډیو کې د 9 خوبونو تعبیر کوو. یو چا خوب आवाज لګلی دی، وایي غاښ مې د بره ژامې، د وایي روان یم ګاډي کې باد راشي او خطا شي دا ویسي رانه. دا خوب تعبیر و. او دویم خوب دی، وایي ګاونډیانو لانجه یې په ماشوم ډز وشي او زه ماشوم کوشش کوم بچ کړم او ډزو مخې ته خپله پښه نیسم. دریم خوب دی، وایي مړی پروت وي او ډول او سورنۍ وهل کیږي. او څلورم خوب دی، وایي حوض وي، یو دښتې او یو نوراني شخص وي، خلکو ته اوبه ورکوي او ما ته وایي ته هم راسه اوبه ورکړه. بیا وایي چې زه نبي رسول الله یم. نو پنځم خوب ده، وایي بیا بله شپه همداسې خوب ده چې هغه کې بیا لیدلی ده همدغسې خوب، همدغه حوض همدغه شخص. شپږم خوب ده، وایي باغ کې مڼې وي، په بوجیو کې اچومه او چا نه ځان هم پټوم، شنه مرغیو سورې کړي وي او مڼې وي، شنه مڼه وي. اووم خوب ده، مور مې وفات شوې وی او هغه مې خوب لیده چې کچالو وباسي. او بل وایي د وفات شوي شخص یو پلار کاکا زوی مې د هغه وفات شوي شخص ده، نو وفات شوی د هغه وایي الوتکه راکړي، 2 غوایان څوک راکړي. نو دا خوبونه دومره واضح هم نه دي. نیا او ماما زوی مې وفات شوي، غواګانې څرولې په باغ کې، لامبو بیا وهو. نو دا خوبونه دي. نو اول خوب اورو. د بره ژامې غاښ چې په ګاډي کې روان یم، ډېر تېز ګاډی او چې کله غاښ وځي بس همداسې په باد همداسې ډېر تېز که دغه روان وي دا ګاډی او باد یې همداسې بس ویسي ځان سره او بیخي لاس ته راشي دغه هم نه شي خو همداسې بس ورک شي باد یې بس هوا کې ویسي لرې شي ډېر تېز دغه ما دې تعبیر بس. نو خوب کې ګاډی لیدل چې ته روان یې، چې کله ګاډی ښه صحیح روان وي، سفر صحیح وي او کنټرول وي په ګاډي باندې، نو دا ښه تعبیر لري. ژوند باندې تعبیر کېږي چې ژوند ستا ژوند روان ده، صحیح روان ده. او څه ته وایې بیا باد په همدې باد لګېږي او په همدې شمال کې ستا غاښ خطا کېږي او دا درنه ځي. نو دا په ژوند کې یعنې که څه تا ته څه مشکل، څه مصیبت، یو شی پېښېږي نو افسوس مه کوه او حسرت هم مه خوره. نو چې کله ګاډي کې سړی ناست وي، نو که یو غاښ خطا کېږي، یو بل شی دومره قیمتي نه وي او موږ ته دغه ګټه نه وي، نو هغه موږ نه خطا کېږي، بیا خو ورپسې نه ګرځو. نو دغسې ستا په ژوند هم څه ده، ښه ژوند دې روان ده، شکر وباسه. که څه مسایل کته پورته راځي، یو څه خبرې، بد نه مراد تقدیرات، مصیبتونه، مشکلات، یو شی پېښېږي، نو په هغه باندې به ته زړه نه خفه کوې او تېرې څه خبرې به زغمې او هغه پسې به نه ګرځې، نو انشاءالله چې بیا ته پریشانه کېږې نه. والله تعالی اعلم. دا بل خوب ده. سهار ټایم غوندې و، لکه کوڅه کې خو دغه ګاونډیان بعضې کورونه داسې چې یو بل ته مخامخ یو لږ وړاندې یو لږ وروسته داسې کوڅه کې لکه دعوا او جنجال غوندې وي د دوو کورنیو تر منځ. په دې کې دا یو کورنۍ مسله وي، دا بله کورنۍ مسله نه لري، نو دوی په تېښته بریالي شي، خو د دغه کوم خلک چې وتښتېږي دې نه یو ماشوم پاتې شي هملته. دا ماشوم چې پاتې شي، وړوکی ماشوم وي، دې د جانب مقابل په دې باندې ډز وکړي، 3-4 ډزې وکړي، موږ ته معلومېږي زموږ کور دې خوا ته یي، دننه کور نه وینو که نه، د کوڅې نه وینو، دروازې نه نور ننوتي یاستو، لکه د مرمیو نه موږ بچ یاستو، کور ته ننه یو، خو دروازه خلاصه ده ښکاري. دې کې 3-4 مرمۍ ما سره په دې کور کې نه پوهېږم دروازې سره څوک را سره یي که نه، هغه وایي چې زه ورمنډه کوم او دا ماشوم راخلم. زه ورته وایم چې دې خو 3-4 مرمۍ وخوړلې، نو دا ماشوم ته څنګه راخلې، دا خو لاړه مړ شو. چې وخت ګورم دا ماشوم خاندي لکه مرمۍ خوړلې وي، ساتیري کوي، لوبې غوندې کوي. بیا وایم چې یاره زه باید لاړ شم د هغه وکړم. په دې وخت کې نورې ډزې وشي، نورې ډزې چې وشي، زه دا خپه ونیسم دې مرمیو ته چې یاره دا مرمۍ ته زما په خپه باندې ولګېږي، خو دې ماشوم باندې دې اصابت نه کوي. په دغه حالت کې زه له خوبه راپاڅېږم، نور نه پوهېږم چې څه به وو. ښه، نو دا خوب تا کتلی ده، خو وخت دې نه ده ویلی چې دا خوب تا کله کتلی. که سهار لمونځ ته نږدې وخت کې دا خوب کتلی وي، نو بیا دا خوب تعبیر نه لري. سهار لمونځ ته نږدې وخت کې چې کوم وخت ته جګېږي، دې وخت کې خوبونه همداسې کتل کېږي او هغه کې بیا خیر و شر نه وي، اوږد هم وي ډېر او لانجې هم پکې ډېر سړی تکلیف هم وي پکې، نو دا خوب بیا تعبیر نه لري. دې کې خیر شر نه وي
او که داسې مسایل واقع شوي هم وي ستاسو په ګاونډیانو کې نو بیا بیخي تعبیر نه لري. حدیث نفس خوبونو له جملې څخه دی. دا خوب خیر و شر پکې نشته، اعوذ بالله وایه او د دې خوب له شر څخه الله ته پناه وغواړه، تا ته انشاءالله ضرر بل چاته هم ضرر نه رسېږي. والله تعالی اعلم. هغې ویې چې ما استخاره کړې وه یو کار دپاره چې لکه دا کار به ښه شي او که نه. چې خوب مې ولیدو نو ویمه چې یو مړی پروت دی، څوک مړی دی او ښځې او لکه هر څه دي، خو په هغې مړي ته ډول سورنا نه وي، هغه ډمامې او هغه تورای ورته مو وایي په پښتو کې، خو ډول سورنا ورته مو وایي چې هغه ډېر زیات وهلي کېږي او مړی پروت دی. دا خوب څنګه دی؟ په خوب کې د ډول سورنۍ وهل او په واده کې دا ښه تعبیر نه لري. چې کله واده وي او دا ډول سورنۍ دا غږونه ډېر زیات وي نو دا په مصیبت او مشکلاتو باندې سرچپه تعبیر کېږي. او چې کله مړی وي ته وایې مړی پروت دی او یعنې غم شی ده، د غم حالت دی، خو په دې وخت کې دا ډول سورنۍ وهل کېږي نو دا بیا سرچپه تعبیر کېږي، په خوشحالي باندې تعبیر کېږي. یعنې دغه کم استخاره چې کړې ده نو دغه استخاره دې نور ته هم دوام ورکړي، خو د دې خوب نه داسې معلومیږي چې دې کې انشاءالله خیر ده. که یو شی ظاهره کې تاسو ته لږ سخت ښکاري، تصمیم نیول او نشي کولی چې هغه کې تاسو معلوم کړئ چې دا کار خیر هم ده نه ده، او ظاهره کې تاسو ته لږ پکې شر ښکاري، ظاهره کې تاسو ته هغه کار نه م خوښېږي، نو انشاءالله که هغه کې نور څه مشکل نه وي، شرعي نور مشوره هر څه شوی وي، صرف یو شک غوندې وي او صرف یو تشویش وي، نو هغه کار به انشاءالله خیر کاري. که هغه خصوصا د واده د معاملاتو دغه کار وي چې دا دوه شیان پکې وي، یعنې که څوک راځي، نبي علیه السلام وایي که څوک درغی تاسو ته د خېشي لپاره، د واده رشتې لپاره، نو که دوه شیان تاسو مطمئن شئ، یو دینداري بل اخلاق، که دا دوه شیان وو نو بس بسم الله کوي. نو انشاءالله که دا هم داسې معامله وي نو په ظاهر کې تاسو ته سخت ښکاري او لکه د مړي څه پروت وي نو په هغه کې به انشاءالله هغه به تاسو ته ښه شي، ځکه د خوب سرچپه تعبیر کېږي. همدغه د مړي په حالت کې څه تاسو ډول سورنۍ کتلې ده، معنا داسې د یو مایوسي یو غم حالت کې، یو شکونو حالت کې تاسو ته په دې حالت کې څه غم غوندې ښکاري تاسو ته انشاءالله، شکونه او تصمیم نشي نیولی، دې حالت کې تاسو ته یو ښه خبر او ښه حالت لاسته راځي او دا تصمیم چې ونیسئ یا د استخاره چې لپاره کړی ده دې کې به انشاءالله خیر وي. والله تعالی اعلم. موضوع کې هم صحرا داسې خو ډېر شنه علاقه ده، شنه علاقه ده، دې خوا هم تپېري خلک ناست دي، دا خوا هم تپېري خلک ناست دي او د دې تپو په منځ کې دې خوا خلکو په منځ کې یوه جګه تپه ده، د جګې تپې کې داسې ښې ښایسته شنې اوبه دي او یو کس ولاړ ده، بس مخکې نور ټول رانه پټ ده، په سر چادر اچولی، اوږده کالي دي او دغه جامې لاس کې د اوبو ورکوي خلکو ته. ما ته وایي چې راشه راسره دلته ودرېږه او اوبه راکوه. نو ما ورته وویل چې صحیح ده ورشه. ما ورته وویل چې هغه هم راوغواړه، خاوند دا یاد کړم چې خاونده هغه هم راوغواړه. هغې ویل چې نه د هغې اوس پورې نوبت نه دی رسېدلی، ته خلکو ته اوبه ورکوه ما سره. زه دوه درې جامه ورکړم، بیا ورته ووایم چې خیر په ما ناوخته کېږي زه ځمه. وایي ښه زه صحیح ده چې ځې نو سلام ووایه ورباندې په وایي زه داسې روانه شمه. نو ورته ووایه چې تا باندې محمد صلی الله علیه وسلم سلام ویلی، خاوند ته دې ووایه سلام ورته ووایه ورته چې محمد صلی الله علیه وسلم در باندې سلام ویلی علیه الصلاة والسلام. نو ما ورته ویل چې ښه صحیح ده، نو خو وایي دا ولې ما ته ولې سلام نه وایي؟ وایي ما ته وایي چې تا خو خپله ولیده، مخ راواړي یو نوراني شخص وي ښایسته پوری، وایي په همغه لار چې مخکې تللی په همغه بیا لاړ شه، په همغه لار چې مخکې تللی په همغه بیا لاړ شه. خوب نه پاڅېدم، د سهار اذان سره و چې خوب نه پاڅېدم، اذان نه کېده، خوب نه پاڅېدم. بیا دې نه وروسته سبا شپه مې بیا خوب ولیده، سبا شپه مې بیا همغسې خوب ولیده، همدا سیستم باندې همدغه شی خوب مې ولیدل اول نه تر اخره پورې. بیا په اخره کې ما نه پوښتنه وکړه چې تا زما سلام ور ورسوه خاوند ته؟ ما ورته ویل چې نه مې در رسولی. ورته ووایه زما خاوند ته دې زما سلام ور ورسوه علیه الصلاة والسلام او ورته ووایه چې کومې پیالې نه دې اوبه څښلې وې د همغې پیالې نه بیا اوبه وڅښه. په دښته کې اوبه او په دښته کې شنه ځایونه اوبه، نو دا په علم باندې تعبیر کېږي، اوبه په ایمان، علم، نیک عملونو باندې تعبیر کېږي، صفا اوبه د څښلو اوبه او دا سړی چې تاسو ته په دې ستاسو زوجه خوب لیدلی دی په آخر کې بیا ورته وایي چې د نبي علیه السلام یم، نو معنا د حوض کوثر که ونیسو نو حوض کوثر چاته نصیب کېږي؟ هماغه چاته چې هغه علم او عمل او سنت طریقه باندې هغه روان وي، نو الله تعالی هغه ته بیا کوثر د نبي علیه السلام په لاس ورته نصیب کوي. په هغه آخرت کې او د قیامت په ورځ باندې چې هلته ډېر تنده وي، ډېر ضرورت وي اوبو ته، دغسې په دې دنیا کې دا اوس هم ډېر ضرورت دی علم ته، نو معنا دا چې دا علم طرف ته یو ترغیب ده، یو تشویق ده او عمل کولو طرف ته. او داسې بیا تا ته وایي چې ته راشه ته م اوبه ورکړه او بیا ته ورته وایي چې خاوند مې هم راوغواړه، هغه وایي چې د خاوند نمبر دې نه ده رسېدلی، نو معنا دا چې که ته چېرته مصروفیت لرې د درس ورکولو د ماشومانو یا
د نصیحت کولو یا په مجلس کې په هغه کې ته کوشش کوي خلکو ته نصیحت وکړي، دعوت او یا درس تدریس لري، نو همدغه کار د انشاءالله د خیر کار ده او دا خاوند هم که وخت پیدا کړي هغه هم انشاءالله هغه ته الله توفیق ورکړي چې دا کار ته هم کوې او هغه هم دا د خیر کار کوي. او بیا څه درته وایي زه په همغه لاره چې مخکې تللی په همغه لاره بیا لاړ شه، معنا دا چې علم لاره، یعنې مخکې چې په علم وړوکوالي کې مخکې نه مراد د وړوکوالي هغه اول عمر د انسان چې په هغه کې انسان د علم او مکتب او درس او تدریس او کتابونه او دې سره سروکاري، نو معنا ده چې په همغه لاره بیا لاړ شه، یعنې دغه علم طرف ته بیا لاړ شه، که هغه دیني علم وي، دنیوي علم وي، څو خیر وي پکې، مسلمانانو ته پکې نفع وي، په همغه لاره بیا لاړ شه، همغه ونیسه، یعنې که دا درنه پاتې وي او بیا وروسته په بله شپه چې خوب ده همدغسې خوب ده او بیا په ورته وایي چې د همغه ګیلاس نه دې پیالې نه څه اوبه څښلي او د همغه پیالې نه بیا وڅښه، نو پیالې نه مراد ظرف عالم، ظرف نه مراد عالم انسان، پوه انسان، ځکه په پیاله کې اوبه اچول کېږي، نو ظرف نه مراد هغه انسان چې هغه پوه انسان ده، یعنې کم استاز کم علم او کم شی داسې مخکې کاوه همغه ته دوام ورکړه، د خپل علم طرف ته توجه وکړه، علم یادول او ځان پوهول دې سره ایمان هم قوي کېږي او عمل هم انسان کې راځي او د الله تعالی ته ډېر نږدې انسان هم وي، د الله تعالی نه ډېر ویره هم لري علما، نو دغه علم طرف ته دا یو تشویق دی او ترغیب ده په دې خوب کې او دغه تعبیر ده انشاءالله الله دې وکړي چې دا تعبیر تاسو زړه ومني او که کوم ځای کې هم څه سوال وي بیا ماته مسیج وکړي انشاءالله بیا وضاحت درته کومه. دا بل خوب اورو؟ تاسو د درېیو کالو مینوال یم او غوښتم چې اوس بیا تاسو ته د خپل خوب مسیج وکړم. دا طریقه چې کېږي زه یو عجیبه خوبونه وینم. د یولې ورځې خوب مې دلته لیده چې په باغ کې یم، د کومه باغ وي او د باغ شاته به رشقه وي، په دې رشقه کې داسې یو مڼې پرتې وي، د مڼې راخلم د کاکا صاحب راسره په دې بوجۍ کې ننباسم او د خوب باغ ته چې کله ننوځم باغ کې داسې سرې سرې مڼې نښتې وي، دا مڼې پخې وي، نو ډېرې مڼې وي، داسې د باغ هم ښه ښکللی وي. دې خوا په څنګ کې یو بل څوک راپسې وي خو پېژنم یې نه، د دې داسې ځان پټوم، نو دی بیا هم راپسې ورته وایم چې هغه مڼه وخوره، هغه مڼه خوږه ده، هغه مڼه مرغۍ ووهلې، چې مڼې ته ور وګورم شنې مڼې وي کې رنګ شین وي پخې وي، د مرغیو داسې خوړلې وي چې ډېرې هغه کړي وي، د سروۍ سروۍ کړي وي. او بیا د دویمې ورځې خوب مې چې وه د مونږ داسې یو ځای کوټه وي، کور وي، د کور مخکې پټي وي، په دې پټیو کې زموږ مور وفات شوې ده، نو هغه ناسته وي هغه کوي دا کچالو راباسي، د کچالو داسې سپین سپین کچالو وي، داسې په مزه په سر شنه شنه بوټي ولاړ وي، نو درګرده یې راباسي. په دې کې وم چې بیا په دویم خوب باندې مې راویښ شولم او درېیم خوب مې لیده چې د نن ورځې و هغه د مونږ د پلار د کاکا زوی مشر سړی و، اوس وفات شوی دی، نو هغه یو ځای کې راته ولاړ وي، زه الوتکه په لاس راکړي داسې یو غونډۍ باندې ځای له ځای پرې راولځم، دې خوا لاندې کور وي، دې کور ته ورځم، په دې کور ته چې ورخېږم بېرته راټیټېږم، هسې چې ورخېږم او راټیټېږم، سترګې راټیټ شم، لاندې نفر ولاړ وي، لاس راته ونیسي، په دې کې وي ومه چې ګرمه یو بل څوک راشي، دوه دانې غویان وي، د غویان غوښې سره یو بل سره یې وتړي، نو په همدې حالت کې وم چې راویښ شولم، نو مهرباني به دې وي که د دغو درې وړو د درې خوبونه شو د دې ورور. اول خوب یې وي او منې راشکومه بوجۍ کې اچوم، نو دا رزق باندې تعبیر کېږي، څه کله دا منې رسېدلې وي پاخه وي یو دانه به یې ته وایي خام وي هغه مرغان خوړلي، معنا داسې که رزق او څه روزي او کاروبار وي او هغه تا ته یو څه راورسېده، یو څه دې لاسته راوړ، یو څه هغه باندې شکر وباسه، او که شی درنه چا وخوړ ضایع شو نو هغه هسې هم د خوراک نه وي، لکه ته وایې څه شنه نو هغه باندې بیا خفه کېږه مه، یو شی چې ته لږ کم شو رزق ستا ته الله تعالی څه مقرر کړی هغه ورسېدې، په هماغه شي باندې صبر وکړه، قناعت وکړه، او کوم شی تا ته ونه رسېده ضایع شو نو په هغه باندې بیا افسوس مه خوره، حسرت مه خوره، نو هغه کې به خیر نه و. او دا بل خوب چې ته وایې چې مور دې وفات شوې ده او هغه کچالو راوباسي، نو دا هم ښه خوب ده، کوم شی ستا د ځمکې معامله او هغه جنجالي غوندې وي نو هغه یې مثلا انشاءالله صفا کېږي او هغه مسایل هغه اختلافات هم هغه دعواوې هغه هم انشاءالله ختمیږي، نو دا هم په رزق باندې او په خیر باندې تعبیر کېږي، څه کله یو مړی انسان ته په شخص په خوب کې ګورې هغه شی تا ته درکوي یا شی راوړي نو دا ښه تعبیر لري، معنا د یو تلف شوی حق دی بېرته ستا لاسته راځي. او درېیم خوب ده چې تا ته یو بل کس هغه وفات شوی ده او هغه هم تا ته یوه الوتکه درکوي، یو ته الوځي، نو په الوتلو کې چې کله انسان کنټرول وي او وارخطا نه وي او ډېر زیات جګ نه شي او په اندازه باندې بېرته راکوز هم شي، دا ښه تعبیر لري، په درجو باندې تعبیر کېږي او په لوړوالي او په پیشرفت باندې کاروبار کې او دنیا کې او دین کې یا علم کې دې باندې تعبیر کېږي. او بیا چې دوه غواګانې ته ګوري، دوه غواګانې نه مراد دوه کلونه دي، کلونه
په غواګان چې دا په کلونو باندې تعبیر کیږي. 2 غواګان معنا 2 کلونه او داسې دواړه سره تړي نو معنا داسې دا ستا آینده 2 کلونه یو بل سره ربط لري. نو که په دې آینده کال کې د تا چې وکړه نو بل کال هماغه به وي، که چېرته کار وي یا قرارداد وي نو هماغه بل کال هم دې سره ربط لري. والله تعالی اعلم. دا یو بل خوب ده. زمونږ د ماما زوی مخکې څه وخت مخکې چې ویشتلی نو وفات شوي 2 کسان یې لیدلي، شوي دي دواړه چې وفات وه شوي. هغې غواګانې سره ولې پولې پخو دپاره خوراک دپاره په یو باغ کې او دا ماما زوی چې دی دا داسې یو ځای کې ولاړ یو ګاډي کې لاړ شو نو بیا لامب وه اوبهګان یې د سا څخه راخلو او په لوټه باندې او خپله په لامب کمیس یې ایستلی او پرتوګ هم پښو کې. نو ته د خوب کې کتلی د 2 وفات شوي کسان، یو نیا دی او بل کس هم ده چې هغه چا ویشتلی ده، ماما زوی دی ده. نو دا کسان دې په خوب کې لیدلي چې ته لامبې، معنا ده لامبا په خوب کې چې کله پاکو اوبو کې وي، صفا اوبو کې وي نو دا ښه تعبیر لري. په پاکي د ګناهونو نه تعبیر کېږي. او داسې تا 2 مړي په خوب کې لیدلي، دا مړي نو دې سره که تا تشویش وي چې دا مړي ولې ته په خوب کې ګورې نو دا کسان تا باندې حق لري. معنا دوی ته یو دعا وکړه، د دوی ښه یاد کړه او دوی ته دعا وکړه چې دوی ته خیر ورسیږي او تاسو کوم حق حقوق په تا باندې وو چې هغه لکه ادا شي. او بیا څه وروسته دې لمبلي دي صفا اوبه د کوهي نه اخلي نو دا هم ښه تعبیر لري. په پاکوالي باندې تعبیر کېږي او په علم باندې ته هم تعبیر کېږي چې الله تعالی تا ته انشاءالله پوهه او علم د دین نصیب کوي چې هغه د برای راست د علماو نه وي مخامخ او یا د فیسبوک او واتساپ او دې لارې نه چې بیانونه علما اوري نو دا هم ښه تعبیر لري. درته ښه کې نو لمبا هم ښه تعبیر لري. مړي هم چې کله ته عادي حالاتو کې ګورې څو هغوی ته صرف ګورې او هغوی په هغه پورې تعبیر کېږي بیا چې هغوی کوم حالت کې تا نه خوشحاله راځي لکه ځان کې ښه برابري کالي صحیح وي هر څه د اعتراض نقطه پکې نه وي نو بیا ښه تعبیر لري. معنا دا چې هغوی تا نه راضي دي او هغوی تا نه خوشحاله ول په ژوند کې نو ته ورته دعاګانې کوه چې د هغوی روح ارامه شي. والله تعالی اعلم. نو دا و د نن ورځې خوبونه. الله دې وکړي دا خوبونه تعبیر شو ټول خپل خوبونو تعبیرونه واوري. چا سره هم که څه سوال وي نو کولی شئ همدغه واتساپ نمبر زما دلته لیکل کېږي نو همدغه واتساپ نمبر کې ما سره رابطه وکړئ او خپل سوال هم وي نو هغه د خوب تعبیر باره کې ځکه تعبیر کله کله تغییر کوي. زه ستاسو د حالاتو نه پوره معلومات نه لرم، واقف نه یم، پوره معلومات نه لرم نو کله کله خوب ډېر ښه دقیق تعبیر کېږي چې کله انسان د یو چا په حصه کې ښه معلومات ولري. نو که کم نقطه په دې کې داسې اوس ستاسو فکر کاوه چې دا خو داسې نه ده زه خو دغه شی نه یم دغه کاروبار نه ده ما دغه ما خو یا د استخارې خوب دلته مونږ خو بله مسله کې استخاره کړې وه نو هغه بیا ماته ویلی شي چې دغه استخاره دې باره کې وو نو دې طرف ته تعبیر کېږي که نه نو وضاحت به انشاءالله کېږي. او خوب یعنې د دې معنا دا نه ده چې ما دا تعبیر که اوس همداسې کېږي او بس لاره د دې نه مراد دا ده چې حدیث شریف کې راځي چې خوب صحیح کس ته وایي چې هغه څنګه تعبیر کوي هماغسې کېږي. معنا دا چې ستا ذهن هماغسې کېږي. ستا ذهن دا خو چا قدرت کې نه ده چې زه یو رقم تعبیر کوم هغه یو رقم شي که بل چاته لاړ شي هغه بل رقم هغه بیا بل رقم کېږي. تقدیر د الله څه وي هغه کېږي. زما په خوښه هم نه کېږي د بل چا په خوښه هم نه کېږي. نو هر انسان کوشش کوي چې یو ښه تعبیر وباسي او یو ښه رهنمایي حاصل کړي پوره اطمینان سره. ستا اطمینان ته کله راځي نو هغه صورت کې انشاءالله بیا خوب تعبیر صحیح ده. نو په دې خوبونو تعبیر باندې که ستا اطمینان راغی خو ښه او که اطمینان دې نه ده راغلی سوال لري وضاحت غواړي نو ته کولی شې سوال وکړي وضاحت وغواړي مشکل نشته انشاءالله. او چینل کې که نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ. زما اکثر کسان چې د ویډیوګانې ګوري ډېر خلک ګوري دوی اکثر هغه کسان دي چې هغوی چینل یې سبسکرایب کوي نه وي ګوري یا مثلا تاسو ګورئ یو لایک نه ورکوئ یو لایک ورکوئ بخیلي مه کوئ دا خیر کار ده. زه تشویق کېږم دې کې که نه لایکونه ورکوئ نه چینل سبسکرایب کوئ نه دا شیر کوئ او نه خپل نظر ما سره شریکوئ نو زه بیا خو فکر کوم چې دا هسې یو اضافي کار ده ما باندې کیدای شي بیا دا زه پرېږدم او دې ته دوام ورنه کړم ځکه دې باندې زه ډېر دې ته وخت ورکوم. یو څه د ویډیو زه جوړوم څومره دې ته عادي وسایل دي ما سره موبایل د عادي وسایل عادي ځای استودیو هېڅ شی نشته نو دې باندې زه وخت لګوم او په دې حالت کې زه کوشش کوم چې ښه ویډیو راسي اواز صفا وي او معلومات هم دومره معلومات مې امکان ده بل همکار مې هم نشته. نو که زه پوه شم چې دا ګټه نه لري او تاسو نه لایک کوئ نه شیر کوئ نه چینل سبسکرایب کوئ او نه خپل نظر شریکوئ نو زه بیا کیدای شي دا قطع کړم بندې کړم ځکه چې یو کار کې خیر نه وي یو څوک همداسې هغه نه کوي لکه دا تعامل او دغسې ده دا باید تو جانبه وي
نو دا ان شاء الله دا وساتئ تاسو او خوب هم لیدل بیا همدې واتساپ نمبر کې ماته ولیکئ. مسنجر کې مه لیکئ، دلته یو دوه خوب اوس هغه مسنجر کې لیکل شوی و. نو مسنجر کې هغه تعبیر خواب لقماني هلته ماته لږ تکلیف داسې هغه نه زه بیا ثبتوم ریکارډ کوم د بل د ټبلیټ ته، نو بیا دلته زه اورم هغه واتساپ کې لیږم دې ته، نو بیا ماته لږ مشکل وي هلته، ځکه هغه موبایل ما سره د استعمال موبایل ده، هغه کې مسنجر چې تاسو کوئ نو هلته بیا زه خو دا کمره مې همدغه ده، نو کیمره همدغه ده، نو په همدې کیمره باندې په همدې موبایل باندې زه ثبت کوم ریکارډ کوم، نو هغه بیا هلته نشم اورېدی، نو مجبور یم چې دلته یې واړومه. نو کله کله ما نه بیا په دې کې دا بعضې خوبونه ما نه پاتې کېږي، لکه دغه دلته یو خوب هغه اولنی خوب هغه څو ورځې مخکې و، ما نه په همدې شوی و پاتې شوی و، هغه په هغه مسنجر د تعبیر خواب لقماني کې لیکل شوی. نو کوشش وکړئ چې واتساپ له لارې نه خپل خوب آواز سره ریکارډ کړئ، که غواړئ چې آواز هم نشر شي یوټیوب کې، او که نه غواړئ نو بیا ولیکئ، واضح ولیکئ، صفحه اول او آخر د خوب واضح کړئ. نو تاسو نور وخت نه اخلم، دومره ویډیو اوږد شو، کوشش کوم چې ویډیوګانې لنډ راشي. نو په الله تعالی هم سپارم، خپل نظر سره شریک کړئ، چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.